د بلخ ولایت د نهرشاهي ولسوالۍ د شهرکي کوونه په کلي کې چې څه موده وړاندې د څښاک د پاکو اوبو شبکې د بنسټ ډبره کېښودل شوې وه، اوس یې 15 سلنه چارې پرمختللي دي. د اوبو دا شبکه د آغاخان بنسټ لخوا د بلخ د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست په همکارۍ پلي کیږي چې لګښت یې نړیوال بانک پر غاړه اخیستی دی. این چاره که شما فعلا میبینید ما احداث میکنیم در حدود 140 متر عمق داره یا کندیم و در یک شبکه مکمل آبرسانی خانه به خانه یا هاوس کنکشن جور میکنیم و در یک ذخیره 40 متر مکعب یا 40,000 لیتره در نظر گرفته شده که در تمام این قریه در بر میگیره و اکتفا میکنه، برشان کافی است. په ورته وخت کې د دې سیمې اوسیدونکي د یادې پروژې پلي کول د دوی د اوبو کمښت ستونزې له منځه وړلو لپاره یو مهم ګام ګڼي او د چارو د پرمختګ په اړه یې خوښي څرګندوي. یعنی ما مشکل ما مردم اولترین از آب بود. یک خانه مثال گپ 10 نفر است، یک نفر کارگر داره او در خانه دیگه جا بیاره یک مزدوری مردم بکنه و خیلی مشکل بود. طرف خانه که میره شو میامد آب نیست، باز که میره پشت آب میره، خیلی مشکلات بود. انشالله خدای مهربان است مشکلات یو چه شو خدای مهربان است کلی مشکلات حل میشه. د آغاخان ډېر منندوی یو چې موږ ته دلته آب رسانې را رسوي. دا د موږ کلي ته ډېر مشکلاتو په بخش د اوبو کې، نو ډېره شکریه ادا کوو د دوی چې دلته موږ ته د اوبو سیستم برابروي. د اوبو دا شبکه د نږدې 7 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي او تمه ده چې په راتلونکي کې به له 415 څخه زیاتو کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړي.